السلام علیکم ستړي مه شئ د متخصصې ناول درنو مینوالو هیله ده چې تاسې ټول به ښه اوسئ. تاسې په تیر کې د دغه ناول لسمه برخه اورېدلې وه او د لسمې برخې په پای کې تاسې اورېدلي وو چې خیبر له متخصص سره میسجونه کول، له یو بل څخه یې ډول ډول پوښتنې کولې. بالاخره متخصص ورته وویل چې که دې خوښه وي نو ویده به شو. خیبر هم ورته ښه شپه وویل. تر دې ځایه تاسې په تیره برخه کې اورېدلي وه. دا چې له دې وروسته څه کېږي ملتیا مې وکړئ. خیبر وایي سهار د مرغیو په ښکلو ترانو پسې راویښ شوم، داسې لکه ټولې چې د خدای جل جلاله د قدرتونو ثنا وایي. نن مې یو څه فکر ښه وه. ممکن دوه سببونه به وي، یو دا چې د متخصصې د راتګ هیلې وي او بل د متخصصې بیګانۍ ښکلې خبرې وي چې ما ورسره وکړې. د سهارنۍ ناشتې وروسته پوهنتون ته لاړم او د هغه ځایه بیرته روغتون ته راستون شوم. ټول فکرونه مې د متخصصې بیګانیو خبرو ته وه. اوس ډاډه شوم چې که متخصص ته د زړه خبره وکړم بده به یې ونه ګڼي، ځکه چې د بیګانیو خبرو یې همداسې معلومېده. رښتیا نن سهار بیا هم راته هغه د میو میسج او سهار په خیر ویلي وه. دلته دوهمه خبره بیا د هغه کس شوه چې متخصص یې ویل یو کس مې تر تعقیب لاندې دی، چې زما حالات به مې ولید مشکله وه چې ما تعقیب کړي، او بیا به مې چې د متخصص ارزښت راکول ولیدل نو ممکنه وه چې زما په اړه فکر وکړي. خیر مازدیګر شو، نن په کور وم، نوکري مې بېګا تېره شوې وه. اوس نو زما سره یوازې د متخصصې فکرونه وه. پر دنیا او د دنیا په خلکو مې هېڅ پروا نه وه. که رښتیا ووایم هومره پام مې تر اوسه ځان ته هم نه دی کړی. دقیقاً چې مینه قدرتي او طبیعي وي. روغتون ته د متخصص راتګ زما مینه او بیا په دومره خلکو کې زما سره تر دې کچې اشنا کېدل، د شفق زرینې وړانګې ورو ورو ورټولېدلې. د ماښام تیارګانو د غوړېدو وزرونه رپول. شیبه وروسته د شپې څادر خور شو. کائنات د سکون لمن ته ورولوېده. زه هماغسې د څه لپاره کم د متخصص د میسج په تمه یم. کله یو او کله په بل څه پام بدلوم، خو زما پام هم لکه الفي د متخصص تصور پسې سریښ وه. نن مې زده و چې متخصص ته د زړه خبره ولیکم چې مینه در سره لرم، خو ګوتې مې دغه شان میسج ته نه جوړېدې. بار بار کوشش مې وکړ خو نه مې شو کولی. د شپې 11 بجې د متخصص میسج راغی. دومره خوند یې وکړ چې اندازه یې نه وه. زړه مې هواګانو واخیست. د متخصص میسج مې خلاص کړ او لیکلي یې وه: سلام، شپه په خیر، څنګه یې، ورځ دې ښه وه؟ ما ویل الحمدلله، بیخي ښه وه، رب دې وکړي چې ستاسې ورځ به هم ښکلې تېره شوې وي. ویلې مننه، بیخي ښه وه. د کوژدې مراسم ختم شول، خپلوان دوستان هم لاړل. ما وی شکرداره ته ووایه چې ته به کله راځې. ویلې لا خو مې 2 شپې ووتې، نیت لرم چې یوه اونۍ خو پاتې شم. ما ویل څه غواړې، مور او کورنۍ دې ولیده، د کوژدې مراسم هم تېر شول، نوره دې ناروغانو ته راځه. ویې خندل، هسې نه چې ناروغان راپسې لوډ سپیکر کې نارې وهلې وي. ما ویل که ژر رانغلې ممکن نارې هم در پسې ووهي. ته فکر وکړه له تا پرته څوک لري؟ ویلې زما مخکې څوک وه. ما ویل هغه سمه ده، خو اوس ستا پر عملیاتو تداوي عادت شوي دي. ویلې زما زړه خو غواړي چې دا ځل پوره میاشت تېره کړم، خو معلومه به شي. ما ویل که ناروغانو در پسې لاریون وکړي بیا به څه کوې؟ اوږده خندا یې راولېږله. ویلې ناروغان، خیر زه ډارېږم چې نور خلک راپسې لاریون ونه کړي. ما ویل نور څوک؟ ویلې شته نور کسان هم چې زما ورتګ ته شیبې شماري. رښتیا ستا خبره څنګه روانه ده؟ عاشقي؟ ما وی زما د عاشقۍ کیسې خرابې دي، که هغې ته نور د زړه خبره ونه کړم سخته ده. ویې ویل ما خو بېګا هم درته وویل چې اظهار ورته وکړه، ممکن مسله دې حل شي. ما ویل ډارېږم چې د داسې میسج لیکلو هڅه هم وکړم، ګوتې مې کار نه کوي. ویلې دا لنډۍ دې اورېدلې ده؟ ما وی کومه یوه؟ ویلې ستاسې په لهجه زه یې درته لیکم. یتو چې دا ډارنه ورېځې وې، یما یاغې یاره پرېمینځه لاسونه. ما ویل بالکل دا لنډۍ سمه ده، خو څه وکړم؟ ویلې دا ډېرې ښکلې لنډۍ ده او بیا ستا د کیسې سره هم سر خوري. ما ویل کټ مټ زما کیسه ده، خو دعا راته کوه چې زړه وکړی شم او اظهار ورته وکړم. ویلې زما در پسې دعا ده، خو لږ همت ته هم اړتیا ده. ما ویل د همت دې هم کور روان شي. داسې همت دی چې د کړلو توان نه لرم. که د غره سیوري کول وایي راته آسان دي، خو دا همت کول مشکل دي. ویلې بیا نو قرار کښېنه، شوګیرو ته دې زور ورکړه. ما ویل نو ته هم راته دا کیسې کوې، زه به ګیلې چاته کوم؟ ویلې نو زما کیسې کله منې؟ ما ویل منم یې، خو لږ وخت راکړه، زه کوشش کوم.
ویلې سمه ده، بس سبا زه هم درځم. ما ویل رښتیا راځې؟ ویلې نو دې کې دروغ د څه وي، مراسم تیر شول، سبا درځم دندې ته. نن یې د دوهمې دندې راپسې زنګ کړی وه. نو دغه خبرې څومره خوند وکړ. سم مې زړه ټوپونه ووهل، اتڼ ته مې زړه وشو، خو سر خوړلی اتڼ مې زده نه وه. ګنې لږ خو به تاو راتاو وای. ما ویل اوس به ناروغان څومره خوشحاله وي چې زموږ ډاکټره را روانه ده. ویلې توبه نو، ناروغان د کومه خبر شول؟ که ما BBC راډیو ته ویلي وو چې زه سبا ځم، په دې خبره یې زه هم وخندولم. ومې ویل بس په خیر راشي، زه صرف د ناروغانو غم وړی یم، نور دې څه کوم. ویلې ته ښه نه یې، یوه ورځ دې روغ ناروغان را باندې عملیات کول، لږ مخکې دې په ناروغانو مظاهرې راپسې کولې، او اوس دې ویل چې ناروغان به خوشحاله وي که زما مني. معشوقې ته دې ژر خبر ورکړه، ګنې لیونی یې. ما ویل که لیونی نه وم خو ژر به شم، دا زه وم او دا مې ډار وي. ویلې خیر به یې غواړو، شوخي مې وکړه، خفه نه شي، سبا سفر لرم، ویده به شو. ما ویل خوښه مې ده، ویده شو، سبا په خیر راشي. د متخصصې سره مې رخصت واخیست. اوس نو شپه کله تېرېږي، که یو څه د متخصصې په راتګ ارام شم، خو تر سبا انتظار هم سخت و. لاړم، د یوټیوب مې د ټکر په غږ سندره راواخیسته. ګلونه راوړه د ګلزاره، زما شنه راځي د خاپیرو د باغ مالیاره. د همدې سندرې اوله برخه مې د وټساپ سټورۍ ته هم ورکړه. تقریبا دقیقه وروسته متخصصې بیا ریپلای وکړه، خیر شه، بیا څوک راځي چې د ملیار ګلونه غواړي. ما ویل ته لا ویده نه یې؟ ویلې نور مې موبایل بندولو، خو ستا سټوري مې ولیده. ما ویل هسې سندرې لاړم پوهنتون ته. 90 دقیقې درسي ساعت به و، خو زما لپاره به یو کال وه، هیڅ وخت نه تېرېده. خیر د پوهنتون رخصت شوم. روغتون ته داسې په بیړه روان شوم لکه څوک چې د روغتون په عاجله خونه کې ټپي ناروغ لري. روغتون ته ورسېدم، ژر مې لباس بدل کړ او نور د متخصصې د لیدو په انتظار کېناستم. غرمه تېره شوه، خو د متخصصې درک نه وه. ماسپښین شو، خو متخصص لا هم بې درکه وه. تر مازدیګره لکه لیونی د متخصصې لارې څارم، خو رانغله. اخر کې مې فکر شو چې متخصصه که راغلی هم وي نو مستقیم خو نن روغتون ته نشي راتللی، سبا به راځي. نور مې صبر ونه شو، میسج مې پسې وکړ، سلام په دې هیله چې روغه به یاست او په خیر به راغلی یاست. د متخصصې ځواب ورک وه. تقریبا د ماښام لمانځه وروسته یې میسج راغی، لیکلي وه: علیکم سلام، مننه وبخه، ځواب ناوخته درکوم، زه په خیر راغلم او دوهمه دنده کې یم، چون ستړی هم وم، خو څنګه یې کوي؟ ما ویل الحمدلله چې په خیر راغلی یې. ویلې خوشحاله اوسې، انشاءالله بیګا ته میسج یې کوه. ما ویل سمه ده. اوس نو د بیګا کوچنی اختر جوړ شو، لکه سخته روژه چې نه تېرېږي. 9 بجې میسج راغی: سلامونه. ما ویل وعلیکم سلام، ستړي مه شي. ویلې ستر شي. ما ویل نور مې څنګه ستره وي؟ ویلې که ستره وی مینې ته د اظهار کولی شو. ما ویل فکر کوم اظهار سخت دی، د ستر واړه خبره به نه وي. خندل یې. ویلې ټوکې در سره کوم. ما ویل پوهېږم، مننه. ویلې که دې خوښه وي زنګ به ووهو، لیکل نشم کولی. ما ویل سمه ده، زنګ ووهه. ویلې خو ته یې ووهه، څه پیسې خو نه در څخه وهي. زما یوه د تره لور ده چې چاته مسکال هم وکړي د موبایل پیسې ګوري چې وهلي به یې نه وي. زنګ مې ورته وکړ، سلام غلی. ویلې علیکم سلام، دا غلی نوم راته مه اخله. ما ویل نو څه نوم درته واخلم؟ ویلې ما ته خپل نوم اخله، وړانګه.
ما ویل دا خو نشم اخیستلی، یا به د ډاکټرې درته وایم او یا د اغلې. ویلې د ډاکټرې وایې خو د اغلې نه. ما ویل سمه ده، څنګه یې؟ په خیر راغلی، سفر دې ښه وه؟ ویلې هو شکر دی، روغ یم. دا ځل مې یو ملګری هم ځان سره راوستې ده. ما ویل څوک ده؟ ویلې د تره لور مې ده. ما ویل تا سره څنګه راغلې ده؟ د څه لپاره؟ ویلې دلته یې دنده واخیسته د بې سرحده روغتون سره. ما ویل ډېر ښه، خو په کومه برخه کې؟ ویلې دا هم متخصصه ده، موږ سره یې ګډ تخصص کړی او شاید ملکي روغتون کې هم دنده واخلي. ما وایي تاسې که سم د متخصص ټرک اوریدلی دی. ماشاءالله ویې خندل. ستا ولې نیت کم شو؟ ما ویل نیت به مې ولې کم وي؟ ما ټوکه وکړه، هسې نه چې په روغتون کوتتا وکړئ. ویلې کوتتا نوره توره وي که سپینه، بس نارینو بخش پاتې شو چې هغې ته مې هم ورور راوستلی وی، خو متخصص ورور نه لرم. ما ویل تا سره یې خواري نشته، هر څه کولی شي. ویلې مننه مننه، نورې څه کیسې دي عاشق صاحب؟ ما ویل خاص څه نشته، وخت روان دی. ویلې د وخت ښېګڼه دا ده چې ښه وي که بد تېرېږي او درېږي نه. ما ویل دقیقا، که ودرېدلی ډېره به سخته وای. ویلې هو همداسې ده، رښتیا زه سبا روغتون ته درځم. اول د تره لور کارونه کوم چې روغتون کې مقرره شي او بیا ستا کار کوم. ما ویل ډېر ښه، تره لور دې هم ټرینره مقرریږي؟ ویلې هو. ما ویل زما کوم کار کوي؟ پوه نه شوم. خندلې چې ستا د عاشقۍ غم خورم، هغه نجلۍ د زنې څخه درته نیسم چې زما ډاکټر مه ځوروه. ما ویل ستا ډاکټر؟ ویلې خو له رانه غلطه شوه، زما ډاکټر. ما ویل مننه د ملاتړ او غم شریکۍ دي. ویلې بس چې ښه یې، خبرې او ټوکې ټکالې مو وکړې، نور به سبا روغتون کې سره وګورو. د اوس لپاره ښه شپه ولري. موبایل مې قطع کړ او د سبا په تمه کېناستم. سبا شو، د پوهنتون هم راغلم، لباس مې بدل کړ، په تلوسه د متخصص خبرو ته په تمه یم. څو شېبې وروسته خالا راغله، سلام یې وکړ. ویلې ډاکټره مو غواړي. خالا لا کیسه ختمه کړې نه وه چې پورته شوم او روان شوم. ښځینه واټ ته لا رسېدلی نه وم چې متخصصه د دروازې راووته. شاته ورپسې یوه نجلۍ هم درنو اوریدونکو، دا و د متخصص ناول 11مه برخه چې ما رحمت الله همت درته وړاندې کړه. په بله برخه کې چې یو ځل بیا ستاسې شوپړ کوم، تر هغې ښه وختونو خوشحاله شو.